اوکے بسم الله الرحمن الرحیم نن نازو کنټرول پینل ته په کنټرول پینل کې نن ایڈمنسټریټیو ټولز وایو په دې کې موږ سره ټول د کمپیوټر هغه ایڈمنسټریټیو سیټینګز پراته دي ایڈمنسټریټر تاسو پیژنې کار هغه کس ته ویل کیږي هغه یوزر ته ویل کیږي چې په کمپیوټر پورا واک او صلاحیت ولري صحیح ده نو په ایڈمنسټریټیو ټولز کې هر هغه څه دي چې کمپیوټر سیټینګز کې دا ډیر مهم رول لوبوي در سره صحیح ده لیکن کمپیوټر هغه اساسي کوم بنیادی چې کوم موږ سره شي دي سیټینګز هغه پراته دي په دې کې بیا موږ سره ډیر لکه کمپیوټر سروسز دي کمپیوټر مینجمنت دي ډیفریګمنټ ان اپټیمایز دي کلین اپ دي موږ سره ایونت ویور دي دې کې موږ سره ډیر زیات شي خو چې دا ټول چې نو وایو مستر ډیر زیات وخرانه نیولې شي زبرات ما دا یو څو دانی برته نه وای ما چې مهم چې کوم یو دي کمپوننت سروسز کې موږ سره دي کمپوننت اروندا سروسز راغلي دي صحیح ده کله چې په دې باندې موږ ډبل کلیک کو په دې کې ګوره موږ سره لومړی موږ سره کنسول روټ راځي په کنسول روټ کې موږ سره کمپوننت سروسز دي ګوره په دې کمپوننت سروسز باندې کله کله کوي کمپیوټرز او مای کمپیوټرز ګوره دې اړوند خبرې سره راغلي بیا دې نو وروسته موږ سره ایونت ویور راغلی دی چې په ایونت ویور کې ټول هر هغه څه چې تاسو د کمپیوټر کې کړی دي یا فور ایگزامپل تاسو کوم پروګرامونه پکې رن کړی دي یا کوم لاګز دي دا موږ لاګز جنریټ کوي صحیح ده لاګز څه ته ورکیږي فور ایگزامپل یو ځای کې تاسو تغیرات راولي په دې کمپیوټر کې نو هغه دلته ټول د هغه یو خلاصه موږ تخکاریږي صحیح ده کله چې دې باندې کلیک کوم وای هارډویر ایونټس را سره راکړه چې هارډویر کې کوم لاګ جنریټ شوی دي صحیح ده لاګ مو پیژندل کنه کوم تغیرات کې چیرته تاسو پکې راوړي هغه تغیرات خپل د ځان سره سیف کړئ چې په دغه وخت په دغه ټایم کې موږ سره شي ګورل ته موږ سره سورس راخصه چې کمپیوټر اوس لګ لوډینګ کې څه کاینه را سره راخلي صحیح شو انټرنیټ ایکسپلورر او مایکروسافټ او ګورل ټول موږ سره دلته دي چې موږ سره دي دا معلومات را سره شامل دي کې ګوره وای هارډویر ایونټس او ایڈمنسټریټیو زیرو دومره کې به زیات سره نیولې دي او تاریخ باندې آفرین دلته چې تراشو سرویسز تام په سرویسز کې بیا خدمات اصل کې سرویسز خدمات نو ورکی په دې کې ټول هغه خدمات چې اوس فلحال رن دي یعنی دا سٹارټ اپ ټایپ څنګه دي سٹارټ اپ ټایپ ګور فلحال سټیټس د دې څنګه دي رن دي سره رننګ معنا چې موږ سره دا اوس فلحال په جاری حالات کې دي سیدا بیا دې سٹارټ اپ ټایپ څه معنا چې موږ سره کله چې تاسو کمپیوټر ولګوي د دې دا سٹارټ اپ ټایپ څنګه وسی کله چې ولګوي آیا دا د مینوال په دې ګور څنګه تغییر ورشم راځي په کومه ترازم پراپرټیز دا په پراپرټیز کې ته ګورې سٹارټ اپ ټایپ دی سٹارټ اپ ټایپ کې یو موږ سره دی مینوال د ته ورکیږي چې کله تاسو دغه پروګرام خلاص کې دا بدرنګ حالات تزي یو اتوماتیک دی اتوماتیک په داسې ډول وی کنه چې کله تاسو دا کمپیوټر ولګوي په اتومات ډول باندې دغه پروګرام څنګه کیږي په دی باندې رن کیږي سیرا په دې کې به موږ سره ګورې کمپیوټر کې ټول رننګ پروګرام زاره غوښتي چې کمپیوټر کې وس روان دي سیرا دا به دې کې څنګه کیږي راځي کې ګوره ورک سټیشن چې کوم یې وایي اتوماتیک نتورک سیټینګز وګورئ زغوان مې چې دا ورک سټیشن د وس فعال درنګ حالات نو ورځيږي نو راټ پنځه کومه تل ترازم چې تاسو سټاپ باندې کلیک کوم او دې څنګه وکړم کوم ګورئ گایز وای وای مې ورک سټیشن سرور ریموټ سټاپ کنفیګریشن ډو یو وانټ ټو سټاپ دیز سرویسز و ار سرویس ته غواړئ سټاپ کې دې کې وګوره ار یو سرویسز تاسو نه سټاپ کوي سیدا دا ځنې بکیری دا مو سټاپ کول شاید تاسو وینډوز لاس څنګه کوي ومینځي ځکه چې دغه هغه سیټینګز هم پرنګ کې چې وسه وینډوز را سره استعمالي کنه چې کوم یې استعمالي وینډوز په چلیږي هغه چې تاسو را سټاپ کوي خو بس کار خراب شو کنه سیدا نګور دا ورک سټیشن ز پیګ مدا ما سره ګور دا پروګرام را سره خې خاطر ما سره دې ځکه ما ز په بوشم چې ما کمپیوټر دا چین را سي ضرر نه شي ګور ویمیر ورک سټیشن دا ما سره خپل یو اپلیکیشن سیدا سافټویر سره زبیر دا وارم دا رننګ حالات یې سمان راټ ټیک کوم سٹارټ باندې کوم وخت مو په سټاپ باندې کلیک کړه اوس پر سٹارټ باندې اوس ګور اتوماتیک ټایپ دې سٹارټ اپ ټایپ څنګه دی اتوماتیک دې کنه زغوام دا مینوال کوم راټیک په کوم راځم پراپرټیز دا پراپرټیز کې راځم سٹارټ اپ ټایپ څنګه دی اتوماتیک مینوال یې کړه سره نو دا به هغه وخت کې چې کله ته غواړې چې دا چلا رنې کې نو ډبل کلیک به کې هغه نور څه برن کېږي خپل برنګ را سره نه کوي صحیح شو وینډوز ټایم او اپډیټ او دا چې تاسو رننګ حالات نه لري کوي خدا در سره مشکل جوړول شي صحیح ده نو دې کې ګوره ار هغه څه چې پکې دلته اوس فل رننګ حالات کې دي او زموږ دغه ریم یا ریم نه استفاده کوي یا پروسیسور اوس فل حال استعمالوي هغه دلته موږ سره چي دي رننګ حالات کې موږ سره دلته راځي را سره صحیح ده نو ریزن تاسو اپ او ډاون یا مینوال یا رننګ نه سٹاپ کوئ نو فلحال چې را سره چېونه کې فلحال در سره رننګ حالات کې نو چې دې نه څنګه کول شي تاسو د دې نه بندول شي بندول باندې پوښښ کنه
کچیر سے بیا راشم ما کنټرول پینل ته په کنټرول پینل کې راشم ما ایڈمنسټریټیو ټولز ته په ایڈمنسټریټیو ټولز کې موږ سره دویمه خبره کمپیوټر مینجمنت دی چې کمپیوټر مینجمنت دی کې موږ اړوند دا کمپیوټر مینجمنت کولای شو یو د دې څنګه تاسو دا اوپن کولای شي یا چې دلته راشي کنه د پی سی رائټ کلیک په وکي او دلته راشي مینج راشي رائټ کلیک بل تا کوي ها مینج ته چې تاسو راشي دلته هم موږ سره اماغه یو سیټینګ څنګه کې را اوپن کړي صحیح را زبردست ما دا سیټینګ سره اوپن کړي چې په دې کې موږ سره لومړی سیستم ټول دی ټاسک سکیجولر دی شو چې کوم یو سکیجول فار ایگزامپل تاسو سکیجول کړی دی هغه سره راخلی ایونت ویور کې ټول د کمپیوټر خلاصه در سره راخلی صحیح شو نو ګور اوورویو ان سمری در سره د کمپیوټر راخلی نو ته ګور دا وخت مو ویلې کنه دلته کې چې چې کما پروګرامونو اړوند یا لاګ سمری چې لاګ د کوم یو جنریټ کیږي لاګ تاسو وخت پیژنئ چې تغیرات پکې راوړي هغه به ځان سره سیف کوي د لاګ په صفت دا تغیرات چې راوړي د خپل لاګ جنریټ کوي هغه لاګ د دې د څنګه یو جاسوس باندې دی صحیح شو یا دا موږ سره الته سیف کیږي نو بس بیا یو کس په اسانۍ سره پوهیدل شي برشل فولډرز کړه چې تاسو یو نتورک جوړ کې هغه را فولډر شي دی لوکل یوزرز ان ګروپ کې موږ کار کړی دی چې دلته اکاونټونه پکې جوړول شي پرفارمنس کې موږ سره د کمپیوټر اړوند پرفارمنس هي چې دې وس فل حال پرفارمنس څنګه دی پرفارمنس اصل کې اداکاری ته ویل کیږي صحیح دا چې دا اوس موږ سره په کوم حالات کې روان دي نو دې جنا هغه معلومېدل شي دی باندې پوښوي ډیوایس منیجر موږ ته نو ویل دی دا موږ په کنټرول پینل کې ویل کوم یاد شي صحیح دا د دې نو موږ سره د دې مهمه برخه چې سټوریج دی په سټوریج کې موږ سره ډیسک منیجمنت دی ډیسک منیجمنت کې اړوند دا زموږ د دې ډرایوونو منیجمنت کولای شي چې ډي ډرایو او سی ډرایو او ای ډرایو د دې منیجمنت موږ کولای شو وسوګورې موږ سره دا سی ډرایو دی موږ سره یو سلو 14 څنګه جی بی دی سره او د نور دې سره وکړنه ګورې ډي ډرایو موږ سره وای 214 دی صحیح دا او ای ډرایو موږ سره چې دی وای یو سلو شپږ سره دی سره ګوره په حقیقت ډول همداسې دی که نه زه لږ راځم هغه د دې ځای نه چې کوم د سپیسي ته راځم وګورئ تاسې سی ډرایو دلته چک کوئ سی ډرایو ګوره دا موږ سره دا او دا راځم که یو سره څوارلس دی که نه یو سره څوارلس ټول راځي 214 دی موږ سره او دا یو سره شپږ څلوېښت دی زه ورته وایم چې دغه زه غواړم چې دې نه یو 40 جی بي بیل کړم یو بل ډرایو ته نه جوړ کړم نو ګوره تاسو به همدلته راشئ دلته به چېرته راشئ ای ډرایو غواړئ که نه نو رایټ کلیک به پرې وکړئ کوم یو کلیک به پرې وکړئ رایټ کلیک او رایټ کلیک نه به چېرته راشئ دلته ګوره ډېر پام وکړئ دغه درس کې تاسې عملي کوئ دلته به بیخي پامي که ډیلیټ والیوم باندې مکلو کړ دې کې چې کومه ډیټا ده هغه ټوله څنګه شوله ختمه شوله او دا به انالوکیټ شي انالوکیټ معنا دا دی د دې هغه کوم هغې ځای کې به بیا در سره نه ښکارېږي چې تاسو سره دومره دغه اف ډرایو به بیخي یا ای ډرایو به بیخي څنګه شي ختم شي صحیح شو ډیټا به والوځي بل دی موږ سره فارمټ دا دی چې فقط دا ډیټا به دې نه ختمه کړي او نور دا ډرایو به راسره اوسي زه غواړم که نه چې دلته یو 40 جی بي د دې نه بیل کړم نو زه راځم شرینک والیوم باندې کلیک کوم چې باندې شرینک والیوم وای ټوټل سایز before shrinking in MB why total size the data are why size available shrink in MB why دومره size تاسو سره available دی چې ته shrink کی زیاده ځکه دا نور استعمال شوی دا څنګه shrinking کوي هغه کوم چې ډک شوی دی دا هغه نه راپاتې دا نور د خالی ځای د خوي دي نه ته څومره غواړې چې بیل کی زه ورته راځم ورته مرا شاده دلته تراشه دا به موږ څنګه کوم دا به څلور کما یو 40,000 200 څنګه شو زرا زما 40,000 یو سلو څورځي 15,000 فار ایگزامپل دومره تنه شرنګ کوم سې شو شرنګ نیم بي زرا زما دې ځنه نیکسټ کلیک کوم نو ګورئ دا موږ سره څنګه شو 4 جی بي تقریبا 4 جی بي زموږ سره څنګه شو د دینه لاړ زرا زما دې ته لګ ریفریش ورکوم نو ګورئ وسو شو وس 200 شو وخت څو شپږ سره خو کنه وس هغه ډرایو ولې نه راغلی هغه ان الوکیټ دي چې موږ ته دا ګورئ دې ته چې لیکل دی ان الوکیټ څه معنی چې اوس په حال د لاسرسي ورنه دی دی باندې تاسو چې وکي رائټ کلیک وکي چې تبراشي نیو سیمپل والیوم تبراشي دا ورته ځنه نیکسټ کوي دا ورته ځنه نیکسټ کوي کوم یو ډرایور ورکوي به ځنه نیکسټ کوي او دې ځنه نیکسټ کوي نیکسټ فینیش او دلته تراشه او څوګره تاسو سره به یو ډرایو راغلی وي ډرایور سره راغلی سلور جی بي دی باندې پوښي دا موږ بیل یو ډرایو شو دی باندې پوښي اوس یو کڅوې زه دغه 4 جی بي بیرته غواړم چې دې سره یو ځای کوم چې وکم بیرته غواړم دې سره یو ځای کوم ګورئ کنټرول پینل تراشي چیرته راشي کنټرول پینل تراشي کنټرول پینل تراغله لیکنه دلته راشي چیرته ایڈمنسټریټیو ټولز کمپیوټر منیجمنت د کمپیوټر منیجمنت وروسته دلته راشي ډیسک منیجمنت د ډیسک منیجمنت وروسته چیرته راشي دا ته غواړي کنه نو دا به لومړی به رائټ کلیک په دې باندې کې چې به کې رائټ کلیک او دا به څنګه کې ډیلیټ والیوم باندې کلیک کې چې باندې دا چې کله تاسو ور سره یو ځای کوئ دغه ډرایو کې مو چې کومه ډیټا ده هغه به زیاده کوم یو ور سره یو ځای کوئ صحیح ده ډیلیټ والیوم او دې ځنه څنګه کوي یس به کوي و دلته راغی دې سره یو ځای کې کنه په دې باندې رائټ کلیک چیر تراشه ایکسټند والیوم تراشه دې ځنه نیکسټ کا کوم یو امدا یس دې ځنه نیکسټ کا دې ځنه فینیش کا نو وګوره ته لګ راشه بیا چک کا نو هغه به ختم شوی وي او د دې سره به څنګه وي یو ځای شوی وي
شپږ څلوېښت شو که نه شو صحیح ده نو دا داسې طریقه ده ښه دی باندې پوه شئ بل چې د سروس ان اپلیکیشن دا موږ سره سروسز او اپلیکیشن راخلي نو په ایڈمنسټریټیو ټولز کې تر ټولو مهمه خبره دا شرینکینګ ښه چې موږ شرینک څنګه کولی شو شرینک کولی شو د دې نه موږ سره ډیسک کلین اپ دی ایونټ ویور دی موږ سره شو اپټمایز ډرایورز دی چې ډرایورز ار باندې دی چک کولی شو موږ سره دا تر اوسه مکنه ډیسک کلین اپ دی فار ایگزامپل کوم یو کې موږ سره وایرس یا نه سکین کولی غواړو نو دې ځای موږ سکین کولی شو ډرایو ایونټ ویور کې مې ورته ویل چې ټول موږ سره شیر راځي هغه اوورویو او سمری دی ټول کمپیوټر موږ سره راځي نو دا ټول تینه نه وایي دا زموږ نننې درس او نور به ان شاء الله بیا په بل ویډیو کې وایي دا موږ سره ایڈمنسټریټیو ټولز